او عشق چې لږ نور پسې زورور شي نو د عاشق بیا پر سارا باندې وځي. په کونج کې خاموشه ناستې د خپل محبوب تصور وي یا د خپل محبوب ذکر کوي. موږ به عاشقین یو، عاشق به یو، او الله پاک زموږ معشوق دی. د الله پاک دوه قسمه صفات، یو صفات دی جلالی او دویم قسم صفات دی جمالی. جلالی صفات له موږ څخه د تواضع او د عاجزۍ تقاضا کوي، او د الله پاک جمالي صفات دا له موږ څخه د الله پاک سره د عشق او د محبت تقاضا کوي. جلال وایي و لویي ته، و عظمت ته، و بړایي ته. یعنی د الله پاک یو قسم صفات هغه دي چې هغه د الله پاک پر لویي او پر عظمت او پر بړایي باندې دلالت کوي، او د بړایي او د عظمت او د لویي صفات له موږ څخه د تواضع او د عاجزۍ تقاضا کوي. او دا لمونځ چې موږ کوو دا د الله پاک د جلالي صفاتو هغه مظهر دی، او په لمانځه کې انتهایي تواضع او عاجزي ده. غوږونه نیول، لاس پر نامه نیول، پر رکوع، پر سجده. ولې په دې سره موږ د الله پاک د عظمت، د الله پاک د لویي او د بړایي اظهار کوو. نو لمونځ د الله پاک د جلال مظهر دی، د لویي مظهر دی. او بل زکات. بادشاہ پر خپل رعیت باندې ټیکس ایږدي. هر حکومت، هر بادشاہ دا پر خپل رعیت باندې د خپل ریټ قایمولو دپاره یا د خپل بالادستۍ د قایمولو دپاره پر خپل رعیت باندې ټیکس کښیږدي. الله پاک خو احکم الحاکمین دی، الله پاک خو بادشاہ د بادشاهانو دی. نو پر موږ باندې هم زکات ایښی دی، او دا ټیکس دا خلک و چاته ورکوي؟ و حکومت ته ورکوي. موږ چې زکات ادا کوو په دا کې موږ دا اعتراف کوو چې زموږ احکم الحاکمین زموږ رب دی، بادشاہ دی، زورور او طاقتور ذات دی. نو دا زکات هم د الله پاک دا د جلال او د لویي مظهر دی. او د الله پاک دویم قسم صفات هغه دی جمالی. جمال و ښایست ته وایي، و حسن ته وایي، و جمال ته وایي. د الله پاک یو قسم هغه صفات دي چې هغه د الله پاک پر حسن او پر جمال باندې دلالت کوي. او له حسن او جمال سره خلق محبت او عشق کوي. نو موږ به هم له رب سره عشق او محبت کوو، د الله پاک سره به محبت کوو. موږ به محبین یو، الله پاک به زموږ محبوب وي. موږ به عاشقین یو، عاشق به یو، او الله پاک زموږ معشوق دی. ولی چې په الله پاک کې حسن او جمال دی، او د حسن او د جمال تقاضا دا ده چې له دا حسین او جمیل سره به ستا محبت دی، ستا به عشق وي ورسره. او د عشق او د محبت درې درجې. دا انسان چې په ابتدا کې اول وار چې محبت شروع کړي له خپله معشوقه سره، نو د عاشق په اول وار کې خوراک، څښاک، خواهشات پرېږدي. خوراک نه کوي، څښاک نه کوي. که چا بد رد ورته ویل دی جواب نه ورکوي. که چا جنګ ورسره کوي دی جنګ نه کوي. دی د خپل محبوب تصور وي. او دا روزه دا د الله پاک سره د محبت هغه اوله درجه ده. په روزه کې هم موږ څه نه کوو، خوراک نه کوو، څښاک نه کوو، خواهشات پرېږدو. که چا ښکنځل راته کول کې جنګ را سره کوي، نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي که چا له توی سره جنګ او جګړه کوله نو ته ورته ووایه انا صائم، زما روزه ده.
نو روزه د عشق او د محبت اوله درجه ده. لکه سړی چې اول وار عشق او محبت شروع کی نو په اول وار محبت شروع کولو کې د خوراک او څښاک او خواهشات پرېږدي. نو روزه هم د خوراک او د څښاک او د خواهشاتو د پرېښولو نوم دی. نو دا د الله پاک هغه صفات جمالیه او مظهر دی دا روزه. او عشق او محبت چې لږ شدت اختیار کړي، د عاشق چې کله په عشق کې شدت راشي، زیاتوب راشي، نو مخکې خالي خوراک او څښاک او خواهشات پرېښوو، بیا عاشق کور هم پرېږدي، په یو کونج کې ناست دی، د خپل محبوب تصور ویي، خوراک او څښاک خواهشات که مخکې پرېښوو، پر دویمه درجه باندې کور هم پرېږدي، اولاد هم پرېږدي، د کور انسانان هم پرېږدي، کاروبار هم پرېږدي، او په یو کونج کې ناست دی، د خپل محبوب تصور ویي. د اسلام هم دغه رقم درجه ده. په روزه کې په آخري 10 ورځو کې اعتکاف دی. په روزه کې خو موږ ته خوراک او څښاک پرېښوو، په اعتکاف کې کور هم پرېږدو، کاروبار هم پرېږدو، د کور انسانانو څخه مالیدګي اختیار کړو، او په یو کونج د مسجد په کونج کې ناست دی او د خپل محبوب تصور ویي یا د خپل محبوب خبرې کوي. نو معتکف هم په اعتکاف کې ناست دی، د خپل محبوب کلام وایي چې د قرآن کریم تلاوت کوي یا ذکر کوي، عبادات کوي. نو اعتکاف دا د الله پاک هغه صفات جمالیه او مظهر دی. نو د عشق او د محبت اوله مرحله د خوراک پرېښول او هغه په روزه کې موږ وکړل. د عشق او د محبت دویمه مرحله ده کور پرېښول، د کور انسانان پرېښول، کاروبار پرېښول، په کونج کې خاموشه ناست دی، د خپل محبوب تصور ویي یا د خپل محبوب ذکر کوي، د هغه یاد ساتي. دا د اعتکاف د دغه مظهر دی. او عشق چې لږ نور پسې زورور شي نو د عاشق بیا پر سارا باندې وځي، په دښتو کې ګرځي، نه د خپلو کپړو خیال ساتي، نه د خپلو چوټو خیال ساتي، نه د خپلې صفایي خیال ساتي. نو چې اعتکاف وځي د حاجیان چې روان شي، د حاجیان هم په لڅو پښو وي، په لڅ سر یې، 2 احرام یې،